وبیلی خو افغانستان خو غلی په انډیا و دا یوه کیسه کې راغله بیا یم زه وګټئ هر کله درته وایي هر کله زه ورته وماته که و انډیا ته مننه موږ هم ته هر کله وایي هغه یو زنانه په کلي کې تېرېده ول دی ښه تېرېږي تر اوسه د فلاني کور کره ورننوته چې ورننوته په روغبړ کې کار زه خراب شو هغه ورته ویلې ول خوره څنګه رالې څه کار ده وایي دی ویل ولکه م یو کار وایي بدبختۍ را سمه کړه دی د ګیپې له مخه خاندي ته راسه ویډیو له راسه محمود تا رنګه دی لکه له سارا اوسه چې د موټر لاره نه تښتي دی بیا له کیمرې تښتي مانا کیمرې ته وګورې خندا درشي پر ګپه خاند دی وایي د ده نوم څه وایي برکت ته بې برکته سپی و هغه ویلې ولې خواشې به زوم ته ویلې ول ته ولې نه راځې ته ولې نه راځې ښه داسې یو 10 کاله خو په ټاله وه بله ورځ چې زوم وارلی چې څنګه کښېنستی باد یې پرېست نو خوښ ته ول ته وا نه راځې نه راځې ول دا یې راغلی وینې ول ولته نو څه په جوړه څه دې په جوړه کړه یوه شپه یې زه ونیولم ول ابچر سپیته په جیبو کې را کتل فرنګ دې خطا وتلی و بس نو په جیبو کې نه کو پیدا آخر یې ولې ول ابچر سپیته ہے مال پیدا نہیں کر سکتا ہے پیتے پہ آپ کا کیا کام ہے ویلې مال پس کولی ستا څه کار دی پیدا خو ده نه یار ایوه ورځ په څه نه خاندې د دې اوس په خلاص نیمه ګنټه بعد مړه موږ نه پله برابري وو یو برابر لکه د مړه لمونځ 2 کسان دلته راسئ 3 کسان هلته لاړ شئ د مړه لمونځ مو کړی دی جنازه وه بله ورځ یوه ملا ویلې ول له ما سره د کوم کینډیډیټو مقابله ده ول د یوه هم د مړي غسل نه دی ستا په لورلایي کې ولاړ لورلایي کې 15 کسان پر یوه سیټ ولاړ مال په دونه کینډیډیټ ولاړ یاستئ اوټونه خو څه کوې خونی نه په در رسېږي څنګه ده ګپه په سور کې ده ته څه له نه خاندې مانا دوی ته راوغوښتې الوه به خاندې هغه ته دونه لرې کښېنستې او خاندې هم نه خاندې هم نه و بېرته به نسې لاړ هو ته شپې ته خامخا ځمه شپه لاړ څه کښنیان د غواړي د یو چا د کور کره شپه وه نو بل وار میچاژ ونیوی کښنه یې خپلې بسترې له راوړی دی د کښنې په بسترې له ورغلی میچاژ یې وکړي دی خپلې بسترې له راغلی کښنې د ده په هغې کې غول کړي دا پر کښنې اړوه نو نن په انډیا هغه چم وس انډیا نن ښه به شرمول ډېر خوند یې په وکړي ما یې ښور افغانیانو که میچ ګټلی دی بایللی دی خلک یې وګټل زړونه یې وګټل ګلبدین هو محمد نبي هم ښه کیل وکړي نه نه ګرد ټیم ښه کیل ډېر ښایسته 214 رن یاره ورېله کړی وای سیالان به پیسېدلی وای دوی نو هم ګسره د 2 واره بعد نو ګسه د پزې پرې کېدی دي اچا ول یو وار د خدای ما خوار کې ول دویم وار بیا په تا اعتبار وکړي بیا د ما خدای خوار ول دریم وار د نو خدای تا خوار کې نو دریم وار د خدای انډیا خوار کې چې 2 وار یې وبیلی هسې ګټه خو د افغانستان د خیر اوس دا هم ټیک دی وران نړېدلی بېماني یې وکړه یو 15 وای ډیم نه کور کله سپی کې یو سړی و ډېر پنډ وی بیا ډاکټر ورته وویل ته به کرکټ کوې نو بیا پلار بله مله ورخستی ول ته ځه په ګروند کې واک ما کوه منډې وه رینینګ کوه نو به یو څه ډنګر شي بس دی یو میاشت یې کرکټ کوئ که نه نو بله ورځ چې پلار ګروند له پسې وارلی ده به ګین ووایي رنینګ یې په بل چا کوئ هغه ول راځه په لا علاقه ګسه ډنګر شي هغه استاد په کلاس کې ولاړ شو ویل ول هغه کم کلاړی دی چې په ورځ د انډیا دپاره کیل کوي
د شپې د شپې د پاکستان کښېنه یې لږ ولاړ سو ویلې ثانیه میرزا د شپې د پاکستان لپاره کې د دې څه مطلب سو شعیب ملک پاکستانی سو نو ثانیه میرزا هغه د انډیا کلاړي وه دغسې یې کوئ د شپې د شعیب ملک ونه د شپې خو به خامخا یې چان کوئ سړي دوه ودونه وو نو میلمه ورغلی دی بل وار چې میلمه بېدېږي یوه کوټه د یوه کږدۍ د مطلب نو د کور والا خپله بدنۍ تر سر ورته ډکه کړه مطلب کله شپې ته ژکېدې نو شاید نو چې شپه پخه سوه یوه ښځه راپورته سوه ورته راسوی سرکل وچلودول یاره شرم نه لري میلمه پروت دی ول زه د میلمه په بدنۍ کې اوبه څښم که ویښ ویم به معلوم شي که بیده ویم خوارل ښه په غرغړه اوبه وچ هغه بیده وی ول بیده دی بس یې لاړه ای بله راله ول چې زه هم یو پروګرام غواړم نو ایم راله په بدنۍ کې اوبه وچښه خو وار یې تېر کړئ سهار پر چای کوربه ورته ویلې ول څنګه سوې خوب ده وکړې غول ډېر ښه خوب مو وکړئ خو تږی ډېر وه نو ورڅه له تږی وې خو تر سر د خپله بدنۍ پرته وه میلمه ورته ویل له هغې بدنۍ چې به چا اوبه وچښي هغه به تا راچپه او بس ول سړی تر تندې نو وروره تر دغه نو تنده بید ډاکټر موسی کلیم همدرد دلته یې په اسلام آباد کې دغه کړی دی ښه دی چې افغانان هم ډاکټران چې که نه خو ګر طالبان یاستئ طالبان خو راغلل نو اوس نه ښه خلک خود دي مطلب په میډیکلي کارخونو نه پوهېږي نه په ساینس پوهېږي نه بیا هم مطلب قابله خلک ښه دی چې په وطن کې یي که نه